سلامونه قدرمنو لیدونکو، زه عطاالله زر یم او تاسې ګورئ یو بام دوې هواوې خپرونه چې د زرچینار یوټیوب چینل او فیسبوک صفحې څخه خپریږي. نن په یو بام دوې هواوې خپرونه کې ډېر جالب او ناشنا سړی راسره مېلمه دی چې تاسو ته هغه سره معرفي کوو. هغه ستاسو سره معرفي کوو. سړی دی د روسیې څخه راغلی سیلاني چې دلته ښار په ښار ولایت په ولایت ګرځي. زموږ ستاسو د ولایتو د ځینو خلکو سره مرکې کوي، عکاسیانې کوي، پر ځینو هوټلانو ګرځي او ځینې تاریخي سیمو ته ځي، د هغه ځایو عکاسیانې کوي، ګرځي. یوازې دا نه، د امریکا څخه، د کاناډا څخه، د جرمني څخه، د ځینو ګڼ شمېر هېوادو څخه سیلانیان راځي، دلته ګرځي، په دې د امنیت په فضا کې له خپل سیاحت څخه خوند اخلي. نو نور راځو تاسې او میلمه سره معرفي کوو چې د روسیې هېواد څخه راغلی دی. ستړي مه سئ، په خیر راست. ډېره زیاته مننه. یو څو شخصي پوښتنو ته راځم که چېرې ستاسو اجازه وي. ډېره مننه. تاسو دلته په چیش پسې راځئ، اصل هدف مو څه دی؟ ښه، یعنې تاسې ټولو هغو هېوادو ته ځئ چې هلته مثلا جنګ شوي، خلک زهیر شوي، کورونه نړېدل شوي، تاسې هلته ځئ، پر ګرځئ. ښه، فقط مو دغه زاړه ځایونه وو، تاریخي ځایونه د خلکو سره مو چندانې کار نه وي. دلته چې تاسې ګرځئ په ښارو کې موږ وینو شاوخوا ښځینه هم درسره وي، مثلا فامیلي هم راغلي، ځینې خلک، ځینې یوازې ګرځي. دلته ستاسې سره د خلکو عکس العمل څه دی؟ یعنې د لویه او کوچنۍ برګده په تاسې پسې نه مو عکس ته پرېږدي، نه مو مرکې ته پرېږدي، که هوټل ته ولاړ شئ یا جنجال خو پر سره مو سره کوئ. جنجال ځکه یو خو موږ تاسې د وخت هم سره معلوم یو، ستا د خوانۍ بده افغانانو روسانو سره معلوم دي، جنجال مه کوئ. او بل دلته ته ورته یوازې او دوی در باندې ډېر په دې خاطر هم باید جنجال ونه کړې. ته خپل کار کوه، عکاسي کوې، مرکې کوې، د خلکو سره یو ځای ډوډۍ او چای خورې. کشنیان چې در باندې راټولېږي یا غټان درته ولاړې، بس داسې یو پر ښه مینه و په اخلاقو سره ورته وایه. بلکل په کږه غاړه سره چې یو ګزارش چې نیوکې ښه په اخلاق ورته ووایه، کار ته هم پرېږدي. زموږ خلک داسې دي، مثلا ډېر خارجیان به دلته نه دي لیدلي، د عکاسۍ او د کیمرو دې سره ناشنا دي. نو چې تاسې وویني حتما در باندې راټولېږي، هغې باید تاسې ډېر جدي ونیسئ. ډېره مننه. کله چې راځئ کورنۍ و فامیل مو اجازه درکوي چې تاسې افغانستان ته ولاړ شئ؟ ښه، یعنې په تاسې کې هم داسې په اصطلاح چې ډېر تر سر تېر نه وي، هغه نشي راتللی او نه فامیل اجازه درکوي. نو چې فامیل هم اجازه نه درکوي او هلته خلک یو رقم بل رقم خبرې هم کوي، تکړه خلک یاست، هغه خلک یې چې دلته راځئ پر دې هر څه سربېره. ډېره مننه، ژوندی اوسئ. هلته خلک د افغانستان په اړه څه فکر کوي، څنګه احساس لري؟ ښه، د افغانستان د خلکو صفت کوي، نو دا به حتما به دوامه څه دا خبرې کوي که یا د زړه مینه ورسره لري؟ ښه، یعنې ځینې یې رښتیا وایي او ځینې بیا هغه زاړه دردونه یې په یاد دي. دلته په افغانستان کې مو چیش خوښ شوله او کومه ښه خاطره به د ځان سره یوسئ؟ دا خو د هر ولایت خوراکونه جلا دي. اوس په مزاره کې مثلا ته پلو، ازبکي پلو، دغه کبابونه او دا شیان چې دي د هاخوا ولایتو دي، د کابل طرف ته، او دې خواته چې دي مثلا د پښتني سیمو کې روش دی، اوس بریاني باب شوی دی په دې خوا کې،
نو د ستا د صحت څخه معلومیږي چې خاص دې پر خوراکو خوند اخیستی دي. شینې کومه ترځې کومې ته نه ویجې نو سیونه و خټه به دې اتمن غټېږي نو دلته چې سړی راسي یا په عموم کې د افغانستان خواړه چې دي هغه تر نورې نړۍ څه غوړ هم دي او دلته ډوډۍ ډېر استعمالېږي، مشروبات ډېر استعمالېږي. اتمن به څه نه څه چاخ کړی یې، یعنې ستا ښه خاطره دا ده چې دلته ښه خوراکونه شته په افغانستان کې. کومې چې نه ترې ده سی ترځې کومه چې متزلمې نه زره کې تر دا ځای کې چې نه لکه ویچل سره دا شوستن کې کاږي ځمکه. نو خو دغه دی افغانستان کې زراعت ډېر دي، باغونه ډېر دي، اتمن هوا صافه په ښار کې که څه دغه یې آلودګي یي خو په اطرافو کې هوا ډېره صافه وي. ډېره زیاته ترځې کومې نه کله څنګه نه ترځې دا څو رقم سته په دا کې. دا خو نو سور ګلاب دي، په دې کې ژړ سته، تور سته، تقریبا 10-15 رقم زه پیژنم او په اطرافو کې خلکو کرلي او دا دغه نه دي، دا خپل علیحده کرل کېږي. ویلې کې سمې دلته چې تاسې ګرځئ په بازار کې په اطرافو کې یا د چا باغ ته ځئ مثلا نانوایي ته ورسئ فلاني ځای ته ورسئ عکاسي ولې کوئ؟ خامخا ستاسې سره کیمره موجود وي. سیمې کې د کیسونو مکره ترنو کوي چې ولې کې زمې ترمه کې نه ولې بيزي کې تر زمې ولې ترمه کې ته ماول سي مزي کې خپل زمې کې راځي زمې کې بالکل. نو افغانستان خو ادي شاید حالت خلک د تلویزیون د لارې هم ویني، خو ته بیا وایې چې زه یوه کوڅه په کوڅه خپل روسانو ته افغانستان ښکاره کوم. نو خدای دې وکړي چې مثبت تصویر یې ښکاره کوي او منفي یې ښکاره نه کړي. یو سینې کومه نه سینې انا کې نه کې څه کلمه کې یو سینې کې ویلې کې زمې کو نه سینې کې نه سره ما کو نه کې به ذکر کې یا نو ګر خلک مثبت نه نو ته وا چې مثلا زه خپل کار کوم کاسيان کوم پورته کوم بیا د دې کار چې مثبت اړخ یې چېړي کې منفي بینه سي کې مې تنه څنګه د خلک مثبت ته باید د دې مثبت ځای وکاسي خاصه یو خو چې تاسو خارجان یوازې ته نه هر خارجي چې دلته راسي داسې یو ځای عکاسي کوي د یو غریب و د یو خوار د یو مظلوم څخه عکاسي کوي. خو زموږ د ښایسته نومې عکاسي څوک نه کوي چې وایي دا د افغانستان داسې پرمختګ کوي. دې کې مې درځم چې کېږي مې درنو کې مې چې نه کې نیسه نه ونه درځي کې مې خلاص لیکن ما چم تر مې کار مې کار سمې کار دې زمې کې چې مې کې تر دې پیګسي کور دې بدل خو یوازې نومې نه د ګرد شهر ښایسته ځایونه لري، ښه تعمیرات لري او سړکان پخ سوي دي، ډېر پرمختګ سوی دی. خو تاسې باید دغه د پرمختګ ویډیوګانې وکړئ. مې وینه کنه مې ځکه درځنو کې چې مې درو کنه تر سمه نو یې سمه کې ته مې کې چرمه ځکه یا ورته نه ژمنو موږ خو افغانان په لږ وخت کې ډېر کار کوو. ډېره زیاته مننه. نورو کومو هېوادو ته تللي یاست؟ یوازې افغانستان ته راځئ که نور ملکو ته ځئ؟ شنو کې مې نه زما کچرو الا يمكن نصير مكان نكيجيم انا زرون كي تا مالك دوسكي لكن جيمي كنسمه كنا اللي من هنا ايه ولا كسي شنو دلته په افغانستان په لیست کې مثلا یوازې نه البته زیاتره مسلمانو ملکو ته ځي. کته نه اتمنو ته هم دا وایي چې جنگونو یوازې په مسلمانانو ملکو کې نه کې څه ما مثلا کنه کمه انا کې توزه کې بچین ترځي کې و خارجي هغه ملکو ته شاید ستاسو لپاره څه مشکل نه په اروپا او په امریکا کې ځکه روسیه او افغانستان سره جوړ نو دلته ته وځي عراق ته سوریه ته او دغه ته شام او مثلا فلسطین او دې ټول ځایو ته تللی نو ته څه فکر کوې د افغانستان او د عراق او دغه ملکو یعنې دا ټول هغه ملکونه دي چې ټینګ جنګونه پر تېر شوي فرق یې په چیش کې دي شوالی په چیش کې دي کم یو تر بل ښه دي No, ete zeki me chin plaza kan, wale azente kile zamana kile edra zeki me chin sekana, ere zeki no tume chin zeki me ka ayate zen. No, ini kesi me nakal tur zeki me chin. Trakera pe zeki. Da bazam zma da مخ د افغانانو صفات کې هغه عراقیانو ته په دی ویلي چې عراق ښه ځای دی، سوریه والا ته په دی ویلي چې دا ښه ځای دی. نو زکی me, chin zeki me, تل زبکا me کې زنده زکه کسی me کله زن. یا مجنون ګردا سنوي چې مخامخ یو رقم په شاله بل رقم هر څه کې شو بدسته خیر ډېر زیاته مننه. نو ته دې ژوندی ګرځه خپلې منظرې کوه پر دا ملکو باندې ګرځه نو نه پوهېږم چې په دې کې به ستاسې هدف څه شي خو خلک دلته رقم خبرې درپسې کوي. که دا راته ووایې حتما به لیدونکو ته دا سوال هم پیدا کېږي چې دی د روسیې څخه راغلی دی نو دلته یې په پښتو څنګه سر خلاصېږي. نو که دغه پوښتنه د اورېدونکو دپاره جواب کړې په پښتو دې څنګه سر خلاصېږي؟ نو کې مې څنګه کې چې مې دا ځانو ولې ځکه مې اره کې زمو کوم بای دې کې مې له کې څنګه کې شما څنګه کې تر زمو کو چې ګورل چې مې کېږي نه ځنه کې تر ما کاله کول بځکې ما خو داسې فکر کوي چې د افغانستان په جنګ کې مثلا ټوله روسیه داخله ده
بیا به مې بېرته ویل چې یا نو خو دغه وخت چا کوم پوج و کوم رئیس جمهور و هغه په دې کې دخیل دي نور عام روسیه په دې کې لاس نه لري چنکې زمې علاقې زمې چې دې کې څنګه نه کلامي علاقې زې کې تقومي ان ترځي کوم چې علاقې مې سم کنه په درځي ما نه زه درکو زما کاریزم یا هغه خبرې د ټول سیدي دا چې دا ځمانه کې په افغانستان په جنگ کې ځمانه کې د لیور سره راغلی نو څو افغانان بل شهیدان کړي خو خیر اوس زموږ پر کمبله ناسي موږ څه نه درته وایو او پاتې سو بیا دې نیکه دا ښکار کړی دی چې دی هلته تللی دی او تاسو ته پښتو درې زده کړئ زموږ د دې چې مې سینه کې د مې ذکر نه چنه مې دا یې زنه تاسو کې من تر ذکر ما ښه یعنی دوه درې کلي پښتو وایي ته مثلا څنګه کې مونږ څه کوو دا رقم ګډه وډه پښتو د مثلا یوازې په پېژي کې هغه ویلای هم سي تو یوازې په پېژي ویلای نه سي څنګه کې تاسو مې کې تاسو مې کنه زما کې اما کې تاسو مې کار چې مې کې سره مې یا نو خلک خاري پر ځان راولي یو څه نور کوشش وکړي چې مثلا په پېژي نو څلش کوشش سره وکړي ویلای هم سي هغه ته نور کلیوال مثلا ازمانه نیکه شاګردان چې دی هغه ویلای هم سي او تا په د خبرو کې داسې کړل چې مثلا زمانه نیکه د نیکس اشاره داسې وکړله داسې معلومېږي چې نیکه دې هلته په روسیې کې ژره پرېښې ده زما کې مې نه مې کوم زما کې پیسې زه کې مې کنه کې مې زما نه کنه ما چې د دې ځای تللی دی بس بیا دغه کړی دی نه ما بیا ځنه کې تر اوسه کې دا کار تر اوسه چې ما سره دا کې تر اوسه مالا کې سم ده ما سره کې مزه ورته زه واه کې زما ما سر نو خلاص ما چې ته چې سپینژري سوباره ژره پرېښول هغه ته وایي د کشنوال څخه موږ کې دا عادت دی ما په لوړو پوښتنو کې درته ویله چې کورنۍ مو اجازه درکوي تاسې ولیا نو پر هغه سربیره بیا هم ته راغلی د دې څخه معلومیږي چې ته په دوی کې داسې باغي کاسې ځکه یو دې هلته د کورنۍ څخه مخالفت کړی دی چې زه هغه درته یم مځه ته راغلی او بل ته وایي چې ګډ فامیل مو تقریبا ژیرې لري او تا ژر هم دا رقم جوړ کړی که مې زنه چې نه کې سترځې کې ما کار کې نه کې نه مې چې کې تر اوسه کې مې چې نه زنه ترځو کوم انا استري کې چې ما تاسو کې نه ترځم کې اتمه مثلا استمع بولا سرپیتیان زنوکازمی سیدی دلته خبر دا نه ده چې په زوره دې پرېښې ده که په رضا خو کورنۍ ته په کتو سره چې ګرد و ژیرې غټې کړي تا هم باید دغه کړي او دا د افغانانو برکت دی چې ستا نیکه مثلا ژره لري او تاسې ته وایي چې تاسې ژیرې پرېږدي نه پوهېږم چې تاسې پر کم برابر پرېږدي د رواج په خاطر دی څنګه کار دی خو ژره پرېښول ښه کار دی په اصل کې او تاسې په خوراک کې کم کم حیوانان خورئ Ikisime, sadece ki ne mende çekeme, şuma kaseme ki, minüzir ko motorze mehanistan ki mezere, çekeme, çimikasan, hareketimi, çeki, vela kizimi ki, tükenese, konuşuna bakakani. شنو موږ داسې ډېر فرق نه کوي موږ چې چینایان یې خوري نو چما کنه چمونه نه کړه چې مې کې چې مې کې زمزه کا چې مې څه کوم شي نه مې چې مې خلاصي هغه خو اساسي اړخ دی چې مثلا تاسو چې نه سره جوړ یا مثلا وړمن سره وځي ما دا فکر کوي چې لکه چینایان مثلا تاسو چې ګاشان وو سپیان وو اربع د بلاش په مخ درځي خوري چې مې چې ته څه کې مې نه کې زمين ته مې چې څه مې ala esi trismi kitchen trisma kadar zen ka be zara me kiri ka da ne sen zon ma ame ke so man tris be ke ta مې یا دا ټول رواجي شان دي خیر تاسو په خطر نه خوري ډیره مننه لدې ځای چې زی د خیر سره د فامیل لپاره څه څه توفیق وړي bisene ke chama ka chimi ke encha ke chimi ke na ke chimi ana esi trismi ke me chuma tsene ke sene ke chimi chine chimi ke ne ke sma palestino ke zon trozo ونی کې درځه کې ما جنوب تر کاسم کې ونی دلته کو دا کوچانی کالي رښتیا هم اوسېدلې لا چندانې خلک نه استعمالي په اطرافو کې کاریږي یوازې اوسې کوچانه غوندې خو دا چې ته خپلو کورنۍ ښځو ته یا مثلا فامیل ته کوچانی کالي وړې دا شاید دلته ستاسو سره ډېر ښه خوند هم وکړي ځکه تاسو په اصطلاح باندې وایي د پلانۍ لکه شوروي داسې سور سپین دي شونه کې مې شونه څه کې مې نو څه کې مې چې به ستنه ته کې چې څه مې کاکې و دا کوچانی کالي رښتیا هم د جګ کټ انسان سره ښه خوند کوي د کوچني کټ لرونکو سره خوند نه کوي ډېره زیاته مننه دا خو څو د کورنۍ تحفې ځان دپاره شخصي داسې علیحده چیش وړئ سنه کې مې چې سنه کې مې بیرزه کې مې ښه سینې کومه سیتره سه کچا پیسره پر صورت دا زموږ دپاره ډېره بده خاطره ده چې دلته خارجان بیا په خاصه توګه هغه کسان چې دلته په جنګ یې وارې راغلي مثلا امریکایان یا روسان چې دلته راسي د دې خوا چې ځي به چېر ساخته سي نو ستا خو نیکه دلته راغلی و مثلا
تر تاسو پورې چارج څنګه در ورسېدل بیا ته په دې څنګه پوه شولې چې په کندهار کې د میوند ښه چرس دي یا د لښکرګاه ښه چرس دي یا د فلاني ځای ښه چرس دي په دې مو څنګه سر خلاص او وخته څنګه شولې په که سنه من رزکینو تو رزکیمه no ana sana kama chona ba dana ke trazima on trazina kimi ame trazika on traziko ko bade te ke da mazike ne ke trazina kimi chona na ene zikin trazika ta to ene ke dizimi chine ke la ana si traziko ma kan trazika ma se ke ta ma se kan trazima دا خو رښتیا بعد عادت دی چې د کوچنیانو د مخه سړی نشه کوي یا مثلا نسوار او سګریټ هر شی چې پر کوچني ډېر ژر تاثیر کوي نو خبرو څه داسې معلومېږي چې ستا نیکه چې د دې راغلی و په جنګ کې هغه دلته په چرسو اخته سوی دي او هغه یوازې پښتو نه ده در وړی هلته ښه چې مثلا دی هلته راغلی دي نو حتما به یې شپېته اویا کسه په چرسو اخته کړي ګرده کلي به زموږ کشران ښه داسې په عامس کول کېږي پیدا کوي د کوم خاص هلته کرل کېږي که د دې خوا په کچا یا نو هغه خو داسې دي لکه د شنو خونو بادرنګ رومیانو دا شان یو هغه مصنوي کرل و هغه شانې مثلا په دوا و په دې راغټوي دلته خو چې دي هر شی چې کرل کېږي هغه په قدرتي بڼه کې راغټېږي په هغه بڼه روزل کېږي نو په دې خاطر زموږ انار هم بل ځای تر انارو خواږه دي انګور هم او دغسې مچرس هم چی میکردن درازه میکنه ولی زندگی زمینی که چی مثلا که ولی سینه که چی من یه درازه می علای زندگی چی میشه نه درازه ما کار چی مسئله کم بیگه دیگه درازه میکنه دلته هم ځینې ډاکټران په دې باور دي چې چرس د اعصابو لپاره ډېره ګټه کوي خو نو دا خبره به پر میډیا باندې ډېر دغه کوونه چې بیا خلک په دا خاطر ځینې شروع نه کړي چې و دا خو ګواکې اعصابو ته ګټه رسوي په هر صورت ډېر زیاته مننه چې دلته رالاست وخت مو راکړئ او بخښه په دې کې دلته مې دا کاسي اجازه در نه کړله دا خپرونه خرابېدل نور چې موږ دغه د کامرو کاسي ثبت کړله هغه به تا ته در وسپارو بیا چې دورې ولاړې ورته ووایه چې زه د زرچینار یوټیوب چینل سره میلمه وم دغه مرکه مې ورسره وکړه زرچینار زرچینار و و د یوټیوب چینل هم ستا او فیسبوک هم ستا ټیک ټاک هم ستا بس هلته ورته ویل خیر سره نو ډېره مننه نن غرمه دې زموږ سره دلې ده د لاندې شوروا در باندې خورو شکر وکړئ ډېره مننه ژوندی د افغانستان ژوندی